ونزل لما قال الكفار أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيموت. دا آیاتونه په هغه وخت کې نازل سوله چې کله د کفارو به ویله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی هغه ژر دی چې دی به مړ سي. پوهېږې که نه؟ دا مرګ چې دی هغه دا رقم دی چې خالي د دنیا څخه تللی دی، نو بیا برته ژوند شته په قبر کې. پوهېږې که نه؟ او بل بیا حدیث د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دی چې انبیا هغه ټول ژوندي په قبرو کې دي. د دوی مځکه چې د دوی بدن چې دی هغه پر دې مځکه باندې حرام دی خوړل. معنا دا دی چې هغه به تر قیامته پورې ثابت پراته وي. او دغه رقم شهدا او دغه رقم اولیاء الله. نو دغه په باره کې الله جل جلاله دا ورته فرمایي وما جعلنا موږ نه دی ګرځولی لبشر د یو بشر دپاره من قبلک مخکې درته الخلد همیشه توب ای البقاء فی الدنیا افا ان مت ایا چې کله ته وفات شې په هم دوی به الخالدون دوی به همیشه وي فیها په دغه دنیا کې. لا داسې نشي کېدلی. والجملة الأخيرة دغه اخرنۍ جمله چې د محل الاستفهام انکاری دا پر ځای د استفهام انکاری د معنا دا نشي کېدلی. كل نفس هر نفس دی ذائقة الموت هغه څکونکی د مرګ دی په دنیا په دنیا کې. ونبلوکم مستاذ څخه امتحان اخلو منا نختبرکم بالشر والخير په شر او په خیر باندې. شر نو لکه کفقر و غنا، لکه فقارت دی فقیر سی یو انسان، او خیر شدی هغه غنا ده. وسقم نه جوړوالی دی، وصحت او جوړوالی دی. پوهېږې که نه؟ دې ته شر او خیر ورته ویل کېږي. فتنتن دا دپاره د یو امتحان دی. دغه فتنتن مفعول له دی. ای لننتظرو موږ انتظار کو د دې دپاره اتصبرون تاسو صبر کوئ، وتشکرون تاسو شکر گزاری کوئ، او لا او که نه کوئ. چې کله خیر درله راسي نو تاسو شکر ادا کوئ د الله جل جلاله، او که یا چې شر درله راسي معنا فقارت درله راسي او یا سقم نه جوړې درله راسي تاسو صبر کوئ او که نه کوئ. و الینا و موږ ته ترجعون ستاسو برته رجوع به وي. فیجازیکم و تاسو ته به جزا په هغه باندې موږ درکوو. و اذا هغه وخت راکه چې کله تا وویني الذین هغه کسان کفروا چې هغو کفر کړی دي ان په معنا سره د ماضي ما یتخذونک دوی نه نیسي تا الا هزوا مګر نه یې په تا باندې پسخند ویي. ای محزوا به یقولون دوی به ویله هذا الذي ایا دا هغه څوک دی یذکرو الهتکم چې ستاسو خدایان په بدو الفاظو باندې ذکر کوي. دا هغه څوک دی ایعیبها چې عیب او ستاسو په خدایانو کې وایي. وهم دوی چې دی په ذکر الرحمن په ذکر د الله جل جلاله لهم د دوی هم دوی چې دی دا تاکید دی کافرون به دوی خپل په الله جل جلاله باندې کفر کوي او دوی وتا ته دا خبره کوي. اذا هغه وخت قالو چې دوی ویله چې ما نعرفه موږ رحمان نه پیژنو. پوهېږې که نه؟ موږ الله پیژنو رحمان نه پیژنو. نو دوی خپله وی الله جل جلاله فرمایي چې دوی خپله هغه په الله جل جلاله باندې کفر کوي او تا ته بیا نسبت د دغه کوي چې ته زموږ په خدایانو باندې اعوذ بالله پسخند وایي. ونزل نازل سو په استعجالهم په تلوار کې د دوی العذاب. کله بیا دوی بیا تاسو به چې پیغمبر علیه السلام ته به ویل چې د عذاب چې ته زموږ سره وعده د عذاب کوي کوم دی د عذاب را ولا کوم دی عذاب. الله جل جلاله ورته فرمایي خلق الانسان پیدا سوی دی انسان من عجل تلوار څخه. ای معنا ده چې د انه دغه انسان چې دی لکثرت عجله د ډیره تلوار کې په احواله په خپل احوالو کې کانه غواګي خلق منه لکه دای چې کسر کې د دې تلوار پیدا شوی وي. اصل کې خدای د تلوار نه دی پیدا شوی، دی خود ابو سه پیدا شوی دی
او نو دا ډیره تلوار په دې کې د یو ماده پرته د ګوای کې دای کسر کې د تلوار پیدا شوی سجر دی اوریکم زبدرو شیم وتاست آیاتی غزما عذاب ای مواعدی بالعذاب غوادی په عذاب باندې زما فلا تستعجلون تاسو تلوار مکوي په دغه عذاب کې نو فاوراهم ودی تورشو ورسول القتل ببدرین قتل د بدر په ورځ باندې په پیژه کنم ويقولون ذي بويل متى كان هذا الوعد دغه وعده چې تاسو مشترکوي بالقيامه په قیامت باندې ان كنتم كثير تاسو یا صادقین فيه كثير تاسو په دوه کې صادقان یاست نو د قیامت ورځ د کله ده قال الله جل جلاله ورته فرمایي لو يعلم كثير خبر سي الذين هغه کسان کفروا چې هغه کفر کړی دي حين پاغه وخت کې لا يكفون لا يدفعون چې نه دفع کیږي عن وجوههم د مخانو څخه د دوی النار ور په دغه وخت کې چې دا ور ورته مخامخ سي ولا عن ظهورهم او نه د شاله طرف څخه دا ور د دوی څخه دفع کېدلی شي ولا هم ينصرون او نه بدوی په دغه ورځو کې د دوی مدد به څوک وکړي کومک به څوک وکړي پېژه کنه او دا ورځ چې دوی وویني نو بیا به دوی وایي چې کاشکې موږ تلوار په عذاب نه کوالای یمنعون منها داسې مدد او کومک چې دوی د منع کې منها د عذاب څخه په قیامت وجواب لو جواب ده غلوی علمو چې دی هغه د چې ما قالو ذالک چې دوی د عذاب وویني بیا به دوی دا خبره نه وي بل تأتيهم الله جل جلاله فرمای را بس ودوی ته قیامت بغتة ناصافه بوي ناصافه براځي فتبهتهم دوی به اریان بوي تحيروهم دوی به اریان فلا يستطيعون دوی به طاقت نه لري ردها درد ولود دغه قیامت ولا هم ينظرون او نه بداسي چې ودوی ته بیا وخت ورکول شي يمهلون بیا به وخت هم نوی د توبه د پاره توبه او معذره یا د پاره د عذر چې یا رزدې معذور او ما یاداش و یا هاش باندې بیا نه جوړیږي نه بیا د توبه قبلېږي ولقد بداک سره استوجا دوی پسخندونه ویل دي به رسولن پر رسولانو باندې من قبل کې چې مخکې درتا و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدوه کې په دغه آیات کې تسلیه په دې کې تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم فحاق منا نزل نازل سوی دی بالذین فکسانو باندې سخروا چې دوی پسخندونه وهله منهم د دوی څخه ما کانو به یستهزئون هغه باندې چې دوی پسخندونه وهله نو په هغه باندې عذاب نازل سو او هو العذاب د عذاب هغه پر دوی باندې عذاب رالی فکذا د غره کم یحیقه نازلیږي به بمن په هغه چا باندې استهزأ بک چې په تا باندې پسخندوي پر هغه باندې به عذاب نازل شي قل ورتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم دغ کفار توایا د قدرت دلائل ورته اجدي وس من څوک دی یکلاؤکم چې تاسو حفاظت کوي يحفظكم چې تاسو حفاظت کوي بالليل والنهار فشپو پورز کې من الرحمن العذاب څخه د الله جل جلاله من عذابه ان نزل بكم کچیر نازل سفر تاسو باندې الا احد اتوک نستیا فعل ذلك چې دغه عذاب څخه د تاسو وساتي والمخاطبون په دغه کې چې خطاب کول کیږي لا يخافون هغه څوک چې نه بیریږي عذاب الله ذکر انکارهم له چې دوی انکار د عذاب څخه کوي بل دا خبره ده هم دا کفار چې دي ان ذکر ربهم د ذکر څخه د الله جل جلاله چې قران دی موردون دوی اعراض کوي لا يتفکرون فيه دوی پاغه کې فکر نه وهم ام ایا فيها پدوغه کې معنا د حمزه د انکاری ده ای معنا دې څه ده په یوه کنه الہم ایا د دوی د پاره الہاتن نور خدایان ستمنعهم چې د دوی څخه منع کوي مما يسوءهم چې کوم دوی ته تکلیف رسیږي من دون ما سواز مسخه نو هغه نستنو نور خدایان ست چې دوی د عذاب څخه راو ګرځوي یا ای الہم د دوی د فارستا مناغه سو کې يمنعهم چې دوی منع کوي منه د عذاب څخه غیرنا ما سواز مسخه لا
دا هم نشته. لا یستطيعون ای الها دا کچيري بالفرزم خدایان نورم د دوی په قول باندې چې دا دوی وای دا زموږ خدایان دي دا هم وی خو هغه طاقت نه لري هغه خپل د ځان څخه ضرر او نه پانس د پاکوالي نو د بل به ضرر څنګه د پاک لا یستطيعون طاقت نه لري ای الها نصر انفسهم د خپل ځان د کومک فلا ينصرونهم د دوی کومک خو به نسی کوالي ولا هم نجد كفار منا منا من عذاب نازم د عذاب څخه يسحبون منا يجازون دي منا محفوظ هم ندي يسحبون منا محفوظ هم ندي يقال عرب بويلة صحبك الله أي حفظك الله دي تاوسات وأجارك أو تاتدي الله فنادرك بل متانا الله جل جلاله فرمایي چې موږ دوی ته وخت ورکې هؤلاء ودو کسانو ته وآباؤهم او د دوی او پلرو ته بما انعمنا کوم چې نعمتونه موږ کړي علیهم پر دوی باندې حتی در داسې وخت طاله وجدل را علیهم پر دوی باندې العمر د عمرونه یې ډیر غشوله مرزونه نه راکړل تکلیفونه نه و نعمتونه ډیر و نو دوی مغرور سواله سرکش سواله نو په اغتروا بذلك دوی په دغه باندې خطا وطن افلا يرون ایا دوی نه ګوري ان مرچون اتي مراتک و الارض فدمزک باندې معنا نقصد ارضهم مشخص کو د دوی دمزکی ننقصها من اطرافها مش کمود امزک پر دوی باندې د اطراف څخه معنا فتح راځي په پیژه کړه بالفتح بفتح باندې علی نبی صلی الله علیه وسلم افهم ایا دوی چې دی الغالبون ایا دوی به غالب وي لا دوی خو نشه غالب کېدل بل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه او ملګری ده قل ورتو وای لهم وبيت انما بتحقيق سر انذركم زتاسو بیراوم بالوحي فاغه وحي باندې من الله چې دا الله جل جلاله له طرف وما توحي کیږي لا دا وحي ندي من قبل نفسي دا ازماله طرف ندي دا الله له طرف دي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولا يسمع أوريدل بنكوي الصم كن الدعاء بلنا فهذا كان كن چوي هغه چې ته شا وګرځوي نو چې هر څه ته ورناري کې غدي ست आवाज اوري نه اوري نو ګوای کې دوی د سدي لکه کانه د کفار د سدي لکه کانه إذا بتحقيق همزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ما ينظرون كلا جدي إتا برياضي أيهم دي ذكر لتركهم العمل بعمل نكوي بما سمعوه كم جدي أوريد الكوي من الإنذار كالصمي يا لك كالصمي كاغكون ولا إمستهم كثير مسكدوا نفحة يوقع خفيفة من عذاب ربك يكشني عذاب الله جل جلاله ولا طرف راسي ليش عذاب شنو عذاب لخامخا يقولون بي بواي يا دفار تنبيه دي ويلنا اي هلاكة زمر هلاكنا إنا كنا مرشو ظالمين مش خامخا مش ظالمان بالإشراك جمهور الله سر الشريك نوري وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم ورا فدغه وخت کې چې د الله عذاب راشي را د دوی ناری وي نو چې ډیر عذاب راشي بیا به د دوی حالات الله دې مستشټول وسات ونضع مشبکشید الموازین ترازوگان موازین جمع ده د میزان ده ډیر ترازوگان یو نه ډیر ترازوگان به په پیژه کنه ځکه اعمال ډیر دي روزه جلاده المن جلاده حج جلاده زکات جلاده صدقه جلاده نیکی جلاده کنه نو د هر یو د پاره چې دی هغه جلا ترازو دی په کنه او دې ذکر راځي چې میزان ترازو د تلولو د پاره د پاره دوی پلی دي په کنه لکه د دنیا په مثال باندې په کنه او جبلری او دا په پلاس کې د جبرائیل علیه السلام به پیژه کنه جبرائیل علیه السلام په پلاس کې نیولې وي نو
دا د انسانانو اعمال به په دې باندې تلل کیږي په یوه کنه دا یو او بل بیا دا وایي دغه شی والا دا خبره کړې ده وایي توزنو تلل کیږي به صحائف الاعمال په توزع صحائف الحسنات په کفه په یو حصہ کې چې دی هغه به نیکی وي په بل کې چې دی هغه به بیا هغه بدی به وي په یوه کنه او په یو روایت داسې دی بل روایت بیا داسې وایي چې هغه نیکی د انسان چې دی هغه به جواهر بیض مشرقه به جوړ شي په مثل د جواهر د کلالو ملغلري او دا به سپین وي او زلیږي به او په دا بل پله کې د ګناه او هغه کې بیا جواهر به وي تک تور به وي مظلمه پوهېږې که نه داسې وایي القسط د عدل بوي ذوات العدل لیوم القیامت په ورځ د قیامت ای پیه په ورځ د قیامت باندې فلا تظلمو ظلم بنه وکړل سي نفس سره شي د هیڅ شي د هیڅ ظلم بنه سره وکړل سي من نقص حسنه او زیاده سیئه نه به یو نیکی کم سي نه به یو بدی ور زیاته سي وان کان کسم د عمل مثقال فاندازه باندې وی زنت د وزن باندې وی حبت د دانی من خردل د سپلنی اتینا بها او په باندې راتګو کوی به موزونها فتلول باندې به مراتګو کو وکفا بنا حاسبین په پیژه کنه او کفایت کی و مشت حساب کول چې معنا موږ په خپل حساب کو بل چاته ضرورت لا نسته موږ په خپل د انسانانو حساب کوو محسین په کل شیء چې موږ هغه احصاء کول معنا را ټولول د هر شي د پاره چې دی هغه ومشته کفایت کوي ولقد بتاکي سره اتینا موږ ورکی موسی و موسی علیه السلام تو هارون الفرقان فرقان مورکی التورات الفارقه چې جلاوالي راوستي بین الحق والباطل والحلال والحرام وضياء هغه روشنی و بیا په دغه تورات کې و ذکر او ذکر او عزتا ایمانا نصیحت و بها په دغه تورات کې للمتقین دا انسانان د پاره چې هغه تقوا داروي تقوا دار کوم کسان دي الذين هغه کسان دي يخشون ربهم چې هغه بیریږي د خپل رب سره بالغیب په غیب باندې عن الناس د انسانانو ای فی الخلاء عنهم د شنه چې د خلقو مخته یوازې بیریږي او چې یوازې سو بیان چې هر څه وکړل نه چې یوازې هم د الله څخه بیریږي وهم دی من الساعتی د قیامت څخه احوال هدا بیر څخه د قیامت مشفقون ای خائفون دیر بیردونکي وهذا القرآن دا قرآن چې ذکر مبارک دا یو ذکر مبارک دی انزلنا او چې موږ نازل کړی دی اف انتم له منکرون آیا تاسو انکار دې څه کوي باید نه وکړي الاستفهام فيه للتوبيخ ولقد بدأك سراتنا مرور کړي و ابراهيم رشده او ابراهيم عليه السلام ته مرشد ور کړي و من قبل مخکې دغه ای هداه قبل بلوغه مخکې در بلوغ موږ ودته هدایت کړي و او كنا مجوبه فدغه ابراهيم عليه السلام باندې عالم علم درلودي ای بانه اهل ذلك چې دی اهل د دغه دی که څوک دا سوال وکړي چې په کښنوالي کې نو ودته نبوت څنګه ورکول کېدی نبوت خو د سلويشت کالو ما بعد وی الله جل جلاله دا و فرمایله چې موږ په د باندې خبرو موږ علم په د باندې و چې دی لیاقت د دین نبوت لري اذا هغه وخت در فیاد کا قال چې ویل لابيه وپلار ته ویل او قومه وخبر قوم ته ویل ما هذه التماثيل دغه تمثيلونه چشتي الاصنام وبوتان التي غبطان انتم چې تاسو یې اصلاح دغه بوتان د پاره عاکفون چې تاسو ولاړ یاست عبادت ها پر عبادت د دوی باندې مقیمون تاسو قائم یاست دا د چش عبادت تاسو کوي دا چشتي چې تاسو پورته کښته ورته کېږي قالوا دی ورته ویل بل دلیل خنه درلودي ول وجدنا موږ پیدا کړی دی ابا انا خپل پلارونه لها ودغه بوتانو تعابدین او عبادت کوي نو په اقتدینا بهم موږ په باندې اقتدا وکړه قال لهم ابراهيم عليه السلام ورته لقد بتحقيق سره کنتم تاسو چې انتم تاسو دا د پاره تاکید راغلی دي واباؤكم او تاسو پلارونه چې دی عبادت هدا پاره دغه عبادت دغه بوتانو په دل علم مبین لوی گمراهی کی استاسو بین چې غشکار قالو دی ورته ویلا جئتنا
ایا ته مشتراتک کوي بالحق په حق باندې ته اوس رښتیا راته وایې په قولك هذا په دغه قول کې ام انت من اللاعبين فيه او کته زموږ سره مسخرې کوي لاعبين معنا په مسخرې کوي قال ابراهيم عليه السلام ورته بل ربكم رب ساسو چې دی المستحق للعبادة چې هغه مستحق د پاره د عبادت وي او ربنا رب دی مالک السماوات چې هغه مالک د اسمانو دی والارض دمزکه الذي فطرهن چې ټول مزکه او اسمانونه الله پیدا کړی دي خلقهن هغه على غیر مثال سابق بلا مثال چې هغه ګورم یو خلق دی خلق یو صنع ده صانعه وسو الله جل جلاله ته خالق هم ویل کېږي صانع هم ورته ویل کېږي خلقیت دې ته ویل کېږي چې مثال سابق ونه لري مثال سابق دا معنی چې هغه مخکې شی لکه آدم علی السلام چې مخکې مثال نه درلود په هغه کنه و دې ته خالق ویل کېږي او صانع دې ته ویل کېږي لکه اوس ګوره زما څخه څوک پیدا شو دا بل سي څوک پیدا شو دا بل سي څوک پیدا شو و دې ته بیا صانع ویل کېږي ځکه خو د مثال آدم علی السلام موجوده دی نو دلته ځکه دا خبره وکړه ورته چې دا خلقهن على غیر مثال سابق مثال سابق نه درلود وسمځکه و اسمانو مثال سابق نه درلود الله جل جلاله پیدا کړل وانا ذچ مالا ذالکم پردغه خبر الذي قلته جما وتستوى من الشاهدين به زپدی باندې گواہی ورکوم وتالله او زما د قسم په الله جل جلاله باندې ویل خامخه اكيدن خامخه زب چم کوم اصنامکم تاسو بوتانو ته بعد ان تولوا مدبرین کله چې تاسو شاواره وي بیا به تاسو د بوتانو سره ګورم و فجعلهم يغرزوا بعد ذهابهم د اختر وزراله د اختر فورز باندې دوی لاړه و میلیه ته وته ابراهيم عليه السلام ته ول وتر سره چې ولیا زنه سره سره انو د یواز په کلی کې پاتې سو نه د تبر پیدا کې ورته کا شکه ټوله مات کړه اخر کې دا تبر دا غلوی بت په غاړه باندې وزنه فجعلهم ويغرزوا بعد ذهابهم ورسد تقدد الى مجتمعهم واغد جمع کېدو وزيت في يوم عيد لهم چې غورز د اختر وددي جذاذا معنا ټکړه ټوټه بزم الجيم وكسرها فتات معنا ټوټه بفأس فاغا تبر باندې الا كبيرا مگر نه هغه غټه پرې شوې له هم د دوی د پاره علق الفأس في عنقه هغه تبر دغه په غاړه کې دغه ورسره لعلهم بتاکیک سره الیه ودغه کبیر ته ودی غټه يرجعون چې دوی رجوع وکي پیرون دوی به ویني ما فعل بغیره چې د په دانور یې څه فعل کړی چې مړي دا لوی بتر ورسوي د ګور د کښنی بتان چې دی هغه مات کړی دا څه فعل کړی قالوا دوی ویلا بعد رجوعهم چې کله دوی رااله د غزې څخه ورؤيتهم ما فعل چې کله دوی ویل چې ټوټه پراته دی هلته پروت دی د یو لاس نس د بل پښه نس د بل سر نس د بل وړه پر نیمه باندې پرې دی بل سره کم دی یو بد اجو دوی چراله چې خدا اختر وځه په غم ولاړه دی کنه والمنفع على هذا چا دا فعل کړی دی بیا الها چې ناز مش په خدایانو باندې انه لمن الظالمين خام خدای چې دی ظالم دی پیه قالوا دوی ویل ای بعضهم لبعض یو بل تسره ونو خبره خو خام خاش کار کیش ورسمعنا مجاور در کړی دی پتن یو ځوان دی یذکرهم چې دغه بوتان تبعی ویا ایعيبهم چې عیب ورسول خبرې به کاوله په دې بوتانو کې به ډېر خبرې کول یقال له ابراهيم واغه ته ابراهيم ویل کېږي ابراهيم عليه السلام قالوا دوی ورته ویل فاتوا به تاسو راته وکي به په دغه ابراهيم عليه السلام باندې على اعين الناس شکارم خامخ راوري وخلقت ای ظاهرا راولي مخامخ لعلهم يشهدون عليه شایش دا خلق دي شهيدي پر د باندې ادا کی چې انه الفاعل چې دی فاعل دی هو قالوا له دي خلق ورته ویلو ابراهيم عليه السلام ته بعد اتيانه چې کله دی راوسته ول انت بتحقيق الهمزتين وابدال الثانيه الفا وتسهيلها يا تسهيل دغه ارشادي دغه همزه دي وادخال الف بين المسهله والاخرى وتركه نوز انت يا انت په پېژه کنه نو ول
فعلت هذا تا فعل کړی دی دغه بآلهتنا یا ابراهیم علیه السلام تا فعل کړی دی پیژه کنه قال ساکتا عن فعله قال دور طويلة ساكتا شدي ساكت عن فعله ده فعل سخا والبل فعله فعل كريدي كبيرهما كبير دضي هذا شدغدي فاسألوهم تاسو سوال وكي عن فاعله دغ فاعل سخا إن كانوا كثير ديوي ينطقون دوي خبري كوي فيه بدوكي فيجكنا والتاسو دغ سوال وكي تقديم ده جواب ده الشرطي وفيما قبله ډیر دي هم ډیر دي ورته ګوره ان كانوا ينطقون دي دا په اصل کې دا شرط شه فاسألوهم دا ورلره جزاء ده سره بخلاصيږي کنه فاسألوهم ان كانوا ينطقون دا ان كانوا ينطقون دا شرط دا ورسته سوي دي فاسألوهم جزاء چې دا هغه مخکې سوی ده وي تقدیم د جواب د شرط راغلی دی او فيما قبله تعريض لهم بان السنم المعلوم هغه معلوم بچ وعجزه هغه عاجز عن الفعل د فعل څخه لا يكون الها هغه ګوره اله نسی کېدلی نو فرجعوا شکر دا خبره ورته وکړه نو فرجعوا دوی رجوع وکړه الى انفسهم وخپل ځانو ته بالتفکر اوس نو فکر کوي چې اوس کوم جواب ورکو اوس خو خبره خې پر موږ راواړوله ولتاسو ورسې د خپل خدای سره پوښتنه وکړي چې په غاړه یې بد دغه زړېږي تبر نو فقالوا دوی ویل انفسهم ولانکم تاسو چې انتم الظالمون تاسو ظالمان یاست پیژې کنه بعبادتکم چې تاسو عبادت من دا هغه چا کوي لا ينتقو چې هغه سره خبرې نشي کولای اقرار یې وکړي په دې باندې چې موږ هغه د پالتو شانو عبادت کوو ثم نكسوا بیا دوی ګوره زړېدل وکړل من الله د الله جل جلاله له طرفه څخه على رؤوسهم پر خپل سرو باندې نکسو معنا دلته نکس هغه وچاته ویل کېږي وراګرځېدو ته ویل کېږي على رؤوسهم پر خپل سرو باندې ای ردو برته دوی ردېدل وکړل الى کفرهم خپل کفر ته برته دوی رد سوله ګوره یې بلخ ایمان ته نږدې سوله برته ولاړه وچاته او کفر ته ولاړه وقالوا دوی ویل والله سمج د قسم په خدای ویل قد علمت او ته خبر هم یې ما هؤلاء دغه بوتان چې دي ما هؤلاء نه دي دغه ينتقون چې دوی د خبرې وکي ما هؤلاء ما نه پیږي ای په کیف تأمرنا نو ته مشت څنګه امر کوي به سوالهم په سوال د دوی باندې چې تاسو سوال جوړ نو خبرې نه کوي نو دی ورته وایي چې ته سم بجې پیژ چې خبرې نه کوي او بیا ورته ناشه عبادت کوي نو بلا مو ونه قال ورته وایي فتعبدون ایا تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله جل جلاله ګور وسنو دعوت ورته شروع اول ملامت کړل نو هغه نوایي چې الله جل جلاله چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه موعظه حسنه ګوره دلته داسي طریقه مختاره کړل چې دوی خپل په خبرو کې راو ګرځواله اوس نو نصيحت ورته کوي اوس که اول دا واره دا خبر ورته کړی وای نو خودشته جنگ وسره شروع کړ نو قال ورته یا فتعبدون ایا تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله جل جلاله څخه ای بدله بدل د الله جل جلاله ما د اغشي لا ينفعكم شيئا چې تاسو د اچنه په نظر سوي مې رزق و غیره نه رزق و تاسو درکوي نه غیره ولا يضركم او نظر و تاسو در سوي شي اند اچ لم تعبدوه کچیر تاسو عبادت ونه کوي هغه خبر لا په ځان نه دي چې تاسو عبادت کوي کې نه کوي هغه یې سیالته یو ډبره د پرته ده نو اوفل لكم تبايدي و تاسو لاره اوفن اوف فمعنى سر د تباهدي بكسر الفاء ويا وفتحها اوف يا اوفين فمعنى سر د مصدر د اي تبا وقبحا افهمه کنه تبا هلاكتي وقبحا بدوالدي لكم تسلر ولما غلر تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله جل جلاله اي غيره افلا تعقلون تاسو ولنو شارن کې خلقو
أي هذه الأصنام لا تستحق العبادة، دا مستحق عبادتنا ولا تصلح صلاحية لري لهذا دي عبادة دفارة، وإنما بدأ سر يستحقها مستحق دي عبادة شدي الله تعالى الله جل جلاله دي. اوس خدوی راو ګرځیدل په خپل خبرو کې بل لارې نسوله پیدا اوس نو څه کوي قالوا دوی وسوای حرقوه يسوزي اي ابراهيم عليه السلام وانصروا تاسو کومک وکي الهاتکم د خپل خدایانو به تحریقه فسوزلو ده ان کنتم کچیر تاسو یاس فاعلین تاسو دا فعل کوي د خپل خدایانو کومک کوي. ابراهيم عليه السلام ژوندې مپرېږدي وسوس نصر جهاد کومک نو فجمعوا له الحطب الكثيره ډېر بوټي ورته راټول کړل او ازرم النار في جميعه نور یا بلکی لو یا لمبه جوړ کړل او اوسقوا بیا وتړي ابراهيم عليه السلام وجعلوه ويګرځوي په منجنيق فمنجنيق کې وګرځو منجنيق لکه هغه ځانګوره کوم لکه ټالنګو چې مشتشر توي په دې کې واچوي ورموه في النار او بیا په ور کې ورغورځوي واقعا خنو ډیره وژده ده چې یو میاش دی بوټ راټوله ولا بیا ور اچوي چې ور ورواچوي بیا شلم بیا تازه سولې وګر د نمرود دا عمله ټول سره ده بیا غمنجنب ته دی ورواچوي چې اوس په چش باندې ورغورځوي نو اوس خدالوی لمبي دی خو ورغورځوي نشي شیطان ورلراله په دغه وخت کې شیطان دا کار وکړي ول منجنب جوړ څنګه منجنب جوړ ک زنګول جوړ ک ټال جوړ ک پټال کې ورغورځوي ټال د تاور کې ورکه بره ورغورځوي هغه چې دوی ټال جوړ کې فرشتي د اسمانه سخراله لې هغه ټال ټینګ دوی چې هر څه زورونه وواله هغه ټال نشر شوی شیطان ورته ویله ولدا چې دې زلته یو مخلوق وینم چې هغه فرشتي او ملائکه وي دي نو تاسو دا شو کی چې لڅ شي زراولي د لوت شودو څخه دا مطلب نه دی چې ګسکاري نه چې خالص سره لسی او غاړه لسی دا څه شي راوړي چې وشتانې لسی لاسونه لسی بس پرشتي چې هغه د بی حیاي زې څخه ځخلي نو هغه منجنی قیله کوي دوی چې د شي پیدا کړی چې هغه سرونه لسوه منجنی قیله سو وروي خرڅوي ورموه في النار. قال تعالى الله جل جلاله فرمای قلنا مرور تویلا چې کله دی ورغورځدي جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ورلراله په دغه وخت کې چې دغه منجنیقه څخه د منجنیقه څخه چې دی روان دی چې وسو دی ورته ورسیږي جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام په اوم اسمان کې دی الله جل جلاله ژغ وکي چې لازم دوست زما خلیل هغه ورته زی ورس شتنه جن ورکه چې څه غواړي جبرائیل علیه السلام چې را ورسېدی دغه وخت کې وسره ملګری سو چې دواړه ورته روان دي په دې لار کې پښتنه جن کوي وای هل لك حاجه وای حاجت لري کنه لري ابراهیم علیه السلام ورته چې اما الیک فلاح وتات چې دی هغه ما حاجت نست نو فقال بیا ویل فاسال الله ربك نو چې ما ته حاجت نه لري د الله څخه غوښتنه وکړه الله څخه غوښتنه وکړه ابراهیم علیه السلام څورته وای ګوره دومره ټینګه عقیده یو ولدا الله څخه زه سوال نه کوم ځکه زه سوال جن کوم الله علم زما پر حال باندې لري نو زه سوال ولې جن کوم ولا حسبي من سؤال علمه بحالي کفایت کوي زما و سوال دا د علم بس د علم ات کفایت کوي د الله علم ستاسو ما سره نو زه څه د پاره سوال کوم دغه وخت کې چې کله الله جل جلاله د ابراهیم علیه السلام دا خبره واوریدله نو یو ورته دا پیغام را ولېږي قلنا مرورت ویل یا نار ایورا کونی تصبردن یخوس وسلاما او سالم پاتس علی ابراهیم پر ابراهیم علیه السلام باندې دا د سلامن قید چې وسره ذکر کې هغه په دی وجه باندې وای کې بردر ورته ویلې وای د الله جل جلاله د حکم څخه به دی د یخ وجلې وای دومره یخبه دا ور به دومره یخسوي وای لیکن چې دا سلامن ورته وای نو په دغه وخت کې دی بس د سالم پاتسو فلم تحرق منه ني وسوازي منه د ابراهيم عليه السلام غیر وثاقه یو هغه دی چې په تړلې وو هغه د لاسونه چې په کومه رسی باندې بند و
هغه وسوځل سول، نور هیڅ شی نه دي سوځلی. وذهبت لاړې حرارتها حرارت د داور، وبقیت پاتې سو اضاءتها روښنایي پاتې ده. پوهېږې که نه؟ وبقوله او په دې قول باندې سلاما سلمه د سالم پاتې سو من الموت ببردها د یخه څخه د دغه اور. وارادو د دوی اراده وبه په دې ابراهیم علیه السلام باندې کیدن د چم او تحریقه فجعلناهم مجدي وګرځول. الله جل جلاله فرمایي الاخسرین ټول من تاوانان وګرځول په مرادهم په خپل مقصود کې مد ټول تاوانان کړل. ونجیناه او موږ د اخلاص کې ولوطا دا خو د واقعه وا وسنه لوط علیه السلام دا د اکازي د وراره او ابن اخیه د ورور زیو. ونجیناه موږ د اخلاص کې ولوطا ابن اخیه چې زوی د ورور او هاران مېری پېژه کنه من العراق د عراق څخه مرد واستول الى الارض وغمزه التي غمزه باركنا فيها چې موږ باغ کې ډیر برکت چول للعالمین د پاره د عالم بکثرت الانهار والاشجار وهي شام چې دا شام زکوه پېژه کنه دا شام نه دی دغه وسم چې دا ترکیه پر شاوخه چې د لوړ پسور پورته سي شام چې ورته وایي کیږي دام زکوه. نظر ابراهیم علیه السلام به فلسطین. ابراهیم علیه السلام دغه فلسطین ته لاړ چې دا اوس د يهودو قبضه کړی دي. ولوط علیه السلام بالمؤتفقیه ته لاړ. مؤتفقه یو بل ځای دی د شام سره. وبینهما یوما یو ورځ په مابین کې تګ و د یو ورځ مزل. ووهبنا مريبا له ودت الى ابراهيم عليه السلام وكان سأل ولدا د ولد غشتنه وکړه کما ذکر په صافات لکه په سورۃ صافات کې چې دا ذکر شوی دی. اسحاق و یعقوب یوم اسحاق علیه السلام د تور کې و یعقوب نافله د یعقوب علیه السلام خو بیا د اسحاق علیه السلام زوی و د نافله معنا زائده د سوال خود د یو اولاد کړو الله جل جلاله دعا ورکړه دعا خو نو دا و چې ویل مسیس ای زیادة على المسؤول او هو یدا چې دی ولد الولد یدا ولد د ولد دی په پیژه کړه او کلنا هر یو هو ولده جعلنا مجوغرزول الصالحين مرضي صالحين وغرزول انبیاء وجعلنا مجوغرزولهم دی ائمه دی امامان وغرزول بتحقيق الهمزتين وابدال الثانيه يا ان يقتدى بهم في الخير چې اقتداء په دوی بس کېدل په خیر کې يهدون الناس چې دوی به خلکو ته هدایت کوي به امرنا په امر باندې الى دیننا واوحينا مجوحي وکړل الیهم ودوی تفعل الخيرات د فعل د خیرات او اقامه الصلاه او اقامه المنزو و ایتاء الزکات ای معنا ان تفعل تکتدا فعل وکي وتقام او ته اقامه د المنزو وکي وتؤتي منهم فایجه کنه زکات ورکي ومن اتبعهم هغه چې ستا تابعداري کوي وعوذ فحاء اقامه تخفيفا هو غندي اقامه الصلاه اصل کې خو اقامه الصلاه راځي او دلته اقامه الصلاه ویلې دي خو مصدر خو اقامت راځي صلاه مصدر دي نو خو باید دلته فعل او سره مؤنث جوړ شي لیکن خو دلته تخفیف په وجه باندې هغه اقامه الصلاه ویلې دي پیږه کړه وکانو دوی چې ولنا عابدین ومشت چې واغه عبادت کوونکي و ولوط علیه السلام اعطینا حکما والحكم حكم ودتورك فصلا مورك بين الخصوم وعلما علم مورك ونجيناه او مش خلاص من القرية كل سخة التي كانت تعمله شغو عمل كوي اي اهلها الاعمال عملنا الخبائث فبيجي كان من اللواطة شغل لواطت بكاوي والرماه او دي بوشتل كوال بالبندقة فبندقة باندي بندقه و دی غولا کمان ته ویل کیږي په پیژه کنه غولا کمان خو نه یا لبړې ورته ویل کیږي یا مشلو په دې باندې به څه کوله دغه دغه چې به منګان راخېسي و د زنانو کني خو د اشکار خو نه روان دي لیکن خو دوی عمل دا کوي پر بامو یا پر دیوالو بناسو چې په کوڅه کې به یو څوک تیرېدل کرابه وښتي یا باغ منګي به پر سر واغه به پر مات کی دا عمل به کوي ولعبو او دوی به ساتيري کوي په طيور په مرغانو باندې
مرغان به جنګول زرکې به جنګول کرکان به جنګول او پلانې به جنګ زموږ خلک لکه دا زموږ والا وغیر ذلك یادارس نور اعمال هم به کوله په پیژه کنه او بل دا چې پیسې به کښته وي تر بجله کولانی به وي دا عمل به کوي بل دا چې جاولي به جوړي او بل دا چې کمیسان تنگ جوړول پرتګان به غټ جوړول دا به دنده دا دوی انهم دوی چې وکانو دوی وقوم سوء دوی یو ډیر بد قوم مستر د سعد نقیز شروع دي فاسقین دوی فاسقینو وادخلناه مردالو تعالی السلام داخل کې به رحمتنا بان انجيناه من قومه دا قوم سخمر د اخلاص کې انه من الصالحين د صالحین سخو